واک ونیسه ځورېدلی سه واک ونیسه ما واورېده ستا خبره واک ونیسه واک ونیسه ځورېدلی صاحب غوږ ونیسه قربان دې شمه په کومه ورځ چې ما د اشرف غني ټیم ته چې دوستم ورسره وو د عبدالله ټیم ته د سیاف ټیم ته او د هلال ټیم ته دغه څلور ټیمونو ته چې ما هر یو ته ورته وویل چې دا جپاپ دي دا ډنګبغ دي دا پمبغ دي او دغه شواهد او اسناد په میلیونونو کنځلې راته وشو او د دو کنځلو ترڅنګ تا غوندې ځینې خلکو راته وویل چې دا خبره مه کړه دا د تاسو نه ښایي نو ما هغه وخت کې دوی ته ورته وویل چې کله محمد صلی الله علیه وسلم عمر بن حشام ته ابو جهل وویل نو خلکو محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره وکړله چې ته څنګه یو ډېر قوم مشر ته د جهالت پلار وایي ابو جهل ورته وایي نن په ټول عالم اسلام کې یو کس هم ابو جهل په نامه د عمر بن حشام نه پیژني یو کس هم نه پیژني لو به یې وپېژني لاس به یې وپېژني مګر ټول ابو جهل ورته وایي ابو جهل د جهالت شوي دي او دا د ګاندیجي خبره ده چې کله ته حقیقت وایي اول خلک له پامه غورځوي بیا ریشخند پې وهي ملنډې پې وهي فشاړې پې کوي دریم پړاو کې مخالفت ورسره کوي څلورم پړاو